سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هغه څه دي چې راشد خان یې له نورو ځانګړی کړی دی. راشد خان په نړیوالو شلوریزو لوبو کې یو بېساری ریکارډ جوړ کړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. هغه څه دي چې راشد خان یې له نورو ځانګړی کړی دی. د کرکټ په نړۍ کې سریلانکا، سریلانکا، نیوزیلند، سعودي استرالیا، ادم زمپا، هند، یوزندرا چهال، انګلستان د عادل رشید د ورو توپ اچونې پر مټ لوبې ګټي. نو په دې برخه کې افغانستان تر ټولو نیکمرغه ګڼل کیږي ځکه چې افغانستان د راشد خان په بڼه تر ټولو غوره الراونډر لري چې د مخالفو توپ وهونکو په هنر پوهیږي. خو پوښتنه دا ده چې پر راشد خان کې داسې څه ځانګړنه ده چې په نورو کې نشته. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایي مشر شفیق استانکزی ویلي دي هغه ځانګړنه چې راشد خان یې تر نورو جلا کړی دی او هغه ته یې ځانګړی نوم وربخلی. هغه د راشد خان لوبه او مسؤلیت دی چې نوموړی په دې برخه کې ډېر ساده او جدي دی. شفیق استانکزی وایي راشد خان هیڅ کله د خپل فټنس او مهارتونو په اړه جوړجاړی نه کوي او راشد خان له نورو توپ اچونکو سره توپیر لري ځکه چې د هغه توپونه د نورو لیګ سپینرانو په پرتله زیات سرعت او دقت لري. هغه وایي راشد خان توپ وهونکو ته دومره وخت نه ورکوي چې پیج وګوري او وړاندوینه وکړي. هغه پیج په څنګه چلند وکړي او بیا د هغه مطابق هماغسې کوي بلکې راشد خان سرعت د هغه بریالیتوب کې مهم رول لوبوي. شفیق استانکزی وایي کله راشد خان خپله کیریر پیل کړي نو ډېر روزونکو هڅه وکړه چې د هغه سرعت کم کړي خو لوبډلمشر اصغر افغان روزونکو ته وویل چې راشد خان د سرعت کمولو هڅه مه کوئ. راشد خان په نړیوالو شلوریزو لوبو کې یو بېساری ریکارډ هم جوړ کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلمشر راشد خان کرکټ په نړۍ کې یو بېساری نوم دی. هغه په ډېرو لنډ وخت کې داسې کارنامې وکړې چې د هغې نړۍ ورته ګوته په غاښ دي او هغه کارنامه په ستایلو نه ستړی کیږي. راشد خان اوس په نړیوالو شلوریزو لوبو کې یو بل ډېر بېساری ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په تېرو شپږو نړیوالو شلوریزو لوبو 106 توپونو توپ وهونکو ته د غټ شاټ وهلو موقع نه ده ورکړې. راشد خان تر دې وړاندې د متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 12 اورونه یعنې 72 توپونه کړي وو خو هیڅ اماراتي توپ وهونکو په دې ونه توانېدل چې په هغه 4 یا 6 ووهي. همدغه راز د پاکستان په وړاندې په لوبې لړۍ کې هم په لومړیو 2 لوبو او په 3مه لوبه کې 8 توپونو چې ټوټال 106 توپونه کېږي هیڅ توپ وهونکی نه دی توانېدلی چې پر هغه بونډرۍ راولي. که چیرته وکتل شي نو دا په شلوریزو لوبو کې تقریبا 18 اورونه کېږي او په دغه فارمات کرکټ کې د 6 او 4 لوبه ده. داسې کارنامه کول بېساره او د کرکټ شنونکي راشد خان د لیجنډا لقب ورکوي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.